السلام علیکم. موسم بدلیدو والا دی، ګرمي تلو والا ده او جمع یخني را روانه ده. کله چې موسم بدلیږي دی کې څه خاص قسمه بیماری چې هغه په انسان باندې حملاور شي اٹیک کوي. پای کې نن سبا چې کوم دغه نزله زکام دی یعنی فلو. نو د دې علامات داسې دي چې پوزه بهیږي، تروټ د مری انفیکشن ورسره وشي، مری ورسره خوږیږي او ورسره بیا تبه هم راځي. نو د دې لپاره خلک بیا انټي بایوټیک استعمالوي. نو زکام لپاره کله هم انټي بایوټیک مې استعمالوي. دا زه نه وایم، دا WHO یعنی ورلد هیلث ارګنایزیشن چې کوم د ټولې دنیا د هیلث سیستم سمبالوي، د هغې د مرضۍ نه بغیر څه هم نه کېږي په هیلث سیستم کې. څه چې هغې غواړي هغه کېږي. هغې دا خبره کوي چې د زکام دپاره تاسو انټي بایوټیک مې استعمالوي. د انټي بایوټیک چې کوم دی دا د زکام علاج نه دی. زکام وایرل انفیکشن دی، دا په یو څو ورځو کې پخپله ختم شي. خو دومره دا چې تاسو د دې لپاره څه داسې میډیسن یا هربل میډیسن استعمالولی شي، څه ټوټکي کولی شي چې هغې سره د زکام چې کوم دورانیه ده هغې کې چې کوم تکلیف وي، یعنې پوزه بهیدل، پوزه خوږېدل، د مرۍ خوږېدل، ورسره تبه راتلل یا چکر راتلل، هغه کمېدی شي. نو دې لپاره تاسو انټي بایوټیک مې استعمالوي. ګوره اول خو تاسو ځان سره دا سیمټم چې کوم دي علامات نوټ کړئ. زکام ګوره کله تاسو پوزې یو سپېږمه یا دواړه سوځي یا پکې معمولي غونې درد شروع شي، اندازه ولګئ چې تاسو باندې زکام راتلو والا دی. یا مرۍ تاسو معمولي غونې خارښ شروع کړي، نو دا علامات دي، دا تاسو له ساین درکوي، د خبرداری درکوي چې یاره زکام راتلو والا دی. نو په دغه ټایم کې به دا کنټرول کوئ. هغې لپاره بهترینه طریقه د مالګې اوبه دي. ګوره د مالګې اوبه پخوا چې کوم دی دا به د زخمونو ټکور دپاره استعمالوي. د مالګه دا خلک وایي که نه چې په زخمونو راله مالګې مه دوړوه، نو دې سره تکلیف وي خو دا علاج هم دی. نو د مالګې اوبه چې کوم دي هغې تاسو تړمې کوئ، یو 2 ګیلاسه یا 3 ګیلاسه اوبه به لوښي کې واچوئ یا به ګرمې کوئ، او چې تړمې شي هغې کې به مالګه واچوئ، 2 چمچې مالګه پکې واچوئ او په هغې به غړغړې وکئ. غړغړې به وکئ، به داسې غړغړې به وکئ چې هغې نه پس بیا څه خورئ څکئ نه، چې هغه ته چې کوم دی هغه ټکور په دې مرۍ کې پاتې شي. نو انشاءالله دغه چې کوم جراثیم دي د زکام به مړه شي او تاسو به زکام نه بچ شئ. دغسې دغه اوبه تاسو چې قابل برداشت وي، یعنې ډېر تاسو سیزي نه، تړمې وي، هغه تاسو پوزه کې هم اچولی شئ، په دواړو سپېږمو کې اچولی شئ. نو دې سره هم تاسو ته انشاءالله ډېر زیات ریلیف میلاویږي. دغسې چې کله د زکام علامات شروع شي، نو یو کاوت ډېر زیاته مشهوره ده چې په هغې کې شات استعمالیږي، ادرک او لیمبو پکې استعمالیږي. یعنې یو لیمبو پکې واچولو، یو چمچ شات او ادرک مو واچولو. دغه کاوه چې تاسو څومره څکئ نو تروټ انفیکشن چې کوم وي، د مرۍ انفیکشن به هم ختمېږي، د مرۍ درد به مو سره ختمېږي. که سینه مو خرابه وي نو بلغم به ورسره ولاړېږي، نو سینه به مو سره صفا کېږي انشاءالله. دغسې به تاسو کوشش کوئ چې کوم فروټو کې ویټامین ډېر زیات وي، خاص کر ویټامین سی. لکه نن موسم لحاظ سره نن سبا میټي راغلی دی، یا چې کله یخنۍ کې فروټر راشي، مالټې راشي، انار، انګور، دې کې ویټامین سی ډېر زیات سیوی. نو ویټامین سی چې تاسو استعمالوئ نو سینه هم زر ښه کېږي، سینه خرابېدو نه بچ کېږي، تروټ انفیکشن د مرۍ خرابېدو نه هم تاسو محفوظ شئ انشاءالله، او تبه هم تاسو ماینده راځي. نو ویټامین سی چې کوم فروټ دي هغه وافر مقدار کې استعمالوئ، نو هم دله فایده درکوي انشاءالله. که چېرې تاسو باندې زکام راشي نو هغې کې کوشش کوئ چې هربل سیرپ دی، توصیه شربت توصیه استعمالوئ. دغسې سورفیکول ټیبلټ دي هغه استعمالوئ، یا سورفیکول سیرپ، دا ډېر ښه رزلټ ورکوي په دې کې. دغسې هربل بام راځي. نو بام چې کوم دی تاسو په پوزه هم لګولی شئ، په مرۍ هم لګولی شئ او په سینه هم لګولی شئ. نو دې سره هم تاسو ته ډېر زیات ریلیف میلاویږي او تکلیف هم انشاءالله کمیږي. په دې کې به دا احتیاط کوئ بام سره چې دا به سترګو سره نزو نه لګوئ، جلن بیا کېږي. او تاسو صرف خالص شات هم استعمالولی شئ. دې سره هم د مرۍ چې کوم انفیکشن وي هغه ختمېږي، سینه مو سره ښه کېږي او زکام اثرات هم ورسره ختمېږي. بل چې کله تاسو باندې زکام اثرات راشي نو تاسو کوشش کوئ چې کاوه ډېر زیات استعمالوئ، تړمې اوبه استعمالوئ، او کوم میوه کې ډېر زیات اوبه وي، لکه مثال انګور شلو، انار شلو، مالټې شولې، میټي شولې، نو دا ډېر زیات مقدار کې استعمالوئ. نو انشاءالله تاسو به زکام د اثراتو نه بچ کېږئ. بل چې کوم خلکو ته زکام وي الریډي هغې سره لاس مه میلاوئ، که هغې پرنجی کوي نو هغې له پکار دی چې په مخ باندې څه تولیا رومیال دي، او که نه هغې سره رومیال تولیا نه وي نو چې کوم کس صحتمند دی هغه له پکار چې هغه نه لږ لرې کېني، نو دې سره به تاسو ته زکام چې کوم جراثیم دی هغه به نه منتقل کېږي. امید ده ستاسو به ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیو کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.